پاکستاني رژیم هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا یې د ریبلو توان لري. پاکستان ته د ملا یعقوب ګواښ وایي اوسنی حالت موږ ته د منلو نه دی. دومره ظلم وکړه چې سبا ورځې بیا وزغملی شي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع چارسنبالي وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه کړي او د هغوی ملکیتونه ترې ضبط نه کړي، ځکه دا یو غیر قانوني کار دی او د دې پوښتنه به کوو. په دې وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ځینې پاکستاني امنیتي ځواکونو له افغان کډوالو په زور زیاتي مالونه اخلي. ملا یعقوب وویل دا ظلم دی، وحشت دی او بربریت دی چې باید داسې ونه شي. هغه زیاته کړه افغان مهاجرین باید په باعزته توګه بیرته ستانه کړل شي، خو که ظلم او وحشت ورسره وشي نو پاکستان ته وایم چې دومره وکړه چې سبا ورځ یې د ریبلو توان لري، ځکه اوسنی وضعیت هیڅ افغان ته د منلو نه دی او دا به دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې نیمګړې کړي او حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ملا یعقوب وایي که څه هم دا په زور د ویستلو پرېکړه موږ ته د منلو نه، ځکه یو طرفه او ظالمانه پرېکړه ده، خو هغه افغانان چې غواړي هیواد ته راشي باید اجازه ورکړل شي ترڅو په ارامه توګه هیواد ته راستانه شي. موږ ورته ښه راغلاست وایو او په خدمت کې یو. ښاغلي مجاهد بي بي سي پښتو ته ویل د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه یې ورخیزه ده. په وینا یې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي له ملګرو ملتونو اسلامي همکارۍ سازمان او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان غږ وکړي چې د افغان کډوالو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. نو پکار ده چې د روان ناروا څخه لاس واخلي. عام افغانانو بیا د ملا یعقوب د یادو خبرو هرکلی کړی او وایي رښتیا هم پاکستان د ایست افغان حکومت دوست نه دی ثابت شوی، نو پکار ده چې پر ضد یې تر خپل وسه اقدام وشي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.